سلامونه نیکې هیلې. نن راځو د څلورمې اونۍ میشنو پښتو ترجمې ته. دا میشن په څلورمه اونۍ کې به 80 منټه په ګیم کې مصرفوئ. دوهم میشن په څلورمه اونۍ کې به 3 ورځې ګیم ته داخلېږئ. دریم میشن 15 ځله به په 5 میچو کې کم پیسټول پورته کوئ، یو ډول د ټوپک خوله ده. څلورم میشن یو نفر وژل دي په 80 ساینو کې. پنځم میشن پورته کول دي لیول 3 هیلمټ 2 ځله په کلاسیک موډ کې. شپږم میشن 15 نفره وژل دي په اس ام جي ټوپک په یرینګل سلکسیزه نقشه کې. اووم میشن 3 ځله ټاپ 3 کې راتلل دي په دیویخ کې یا رینګل کې وي. اتم میشن 2 نفره وژل دي په کوټوري باندې. نهم میشن 50 پینټونه ترلاسه کول دي د کلان مسابقه کې. چا کلان کې وي هغه مسابقه شروع کیږي، هغه کې به 50 پینټونه ترلاسه کوي. دا میشن د کلان په جریان کې پوره کیږي. 10 نفره وژل دي په ارینا موډ کې. لسم میشن په ښکته کېدل دي په رینډو نقشه کې. ولسم میشن بي پي لګل دي درو ملګرو ته. وروستی میشن 2 موټرو ټایرونو ویشتل دي. دا و د څلورمې اونۍ میشنو پښتو ترجمه. که تاسې کوم پیشنهاد، غوښتنه یا وړاندیز لرئ نو کولی شئ په کمنټ کې ضرور راته ولیکئ.